بیا موږ پسې بیا خطا هم درته وایم چې هغه ګوره یو ناکامه اکټر دی هغه کمپیر نه دی اوس نه دی هغه یو ناکامه اکټر دی هغه هلته خواهش پوره نه شو نو موږ پسې شو که تاسو ګورئ نو هغه پروګرام کې زما کاپي کوي تمانچې هم زما په شان جوړي سادل ټوپیر سې جوړي زما په شان درته جوړي که نه زما کاپي کوي هغه خپل هغه د زړه بړا شو باسي خپل اکټینګ کوي ګورو ویډیو هغه تاسو وکته جهانګیر خان چې په یوسف جان باندې کم الزامات لګولي دي جهانګیر خان په هغه ویډیو کې وایي چې یوسف جان چې دی هغه یو ناکامه اکټر دی د ټول نه مخکې خو زه دا ویم چې دا ویډیو چې کوم ده هغه په یوټیوب باندې اپلوډ کړی شوې ده او د نن نه 15 کاله مخکې دا ویډیو اپلوډ شوې ده او نن هغه ویډیو خلک رلی او هغه په مختلف ګروپونو کې په یوټیوب د لارې د فیسبوک د لارې هغه په ګروپونو کې شیر کوي او د دوه کسانو کم جنگول چې دی هغه کوي یعنی یوسف جان او جهانګیر خان هغه په خپل منځ کې په جنگ ورولي دا ویډیو هغه ټایم کې ریکارډ شوی تاسو ته به یاد وي چې یوسف جان یو ویډیو د جهانګیر خان نه کړی و یعنی یو انټرویو یې اغستی و او صرف د هغه نه بلکې د محمد حسین سواتی نه دین علاوه نور کم د پښتو پنکاران چې دي د هغو نه یو انټرویو اغستی و ویډیو تی کړی و د هغې نه پس بیا دغه کم ریاکشن چې پر هغه جهانګیر خان هم په هغې پسې ویډیو وکړه محمد حسین سواتی هم په هغې پسې ویډیو وکړه بیا د هغې نه پس جهانګیر خان ناست وي په هغه حالت کې څوک تپوس وکړي چې آیا ته د یوسف جان باره کې څه خیالات لرې د هغه باره کې ته څه وې نو هغه ټایم کې هغه دا ووایي چې آیا دا یو ناکامه اکټر دی داسې قسمه خبرې پسې کوي یعنی که بل طرف ته مونږ وګورو جهانګیر خان هم زموږ د پښتو ژبې دپاره هم یو خدمت کړی دی ځکه کومه پنکاري چې ده نو هغه یې کړې ده تاسو هم وړاندې ده بیا خیر اخر که وروسته بیا څه شوي هغه هم تاسو وړاندې دي خو که مونږ یوسف جان ته وګورو نو هغه هم زموږ د خیبر پښتونخوا یو مشهور صحافي بلکې زموږ کم پښتانه چې دي په هغې باندې کم ظلم راشي د هغې خلاف ولاړ وي او کم د مظلوم اواز چې دی هغه په سوشل میډیا د لارې هغه چوتوي نو دغه ویډیو و دغه معلومات هغه هم تاسو سره شریک کړه یعنی تاسو ټولو ته وایم چې دوه مسلمانان چې دی هغه په خپل منځ کې هغه مه جنګوئ ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بل ویډیو کې به میلاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان